لوی اختر را روان دی د قربانۍ متعلق خبر استاسو په مخ کې عرض کول. قربانی په امت مسلمه کې د قدیم نه را روانه ده او مسلمانان کوي. عزیزانو دا بیان الله پاک کړه دے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ابراهیم علیه السلام چې دا ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، هر یو پیغمبر د خپل وخت سره د قسمه قسم امتحاناتونه تیر شوه، ځکه چې د الله پاک نظام د دنیا داسې ده چې څومره مقربین مخلوق تیر ده، نو هغه کې هیڅ کس چې ده الله به امتحان نه ده پرې. دې کې یو دراز خبر ادا ده چې الله پاک امتحانات په مقربین ولي کړی. خدای ته خدا پته و چې دا پیغمبر یا دا نیک بزرگ په دې امتحان کې کامیابیږي به، نو چې الله ته پته و چې دې په کامیابیږي نه بیا امتحان په کولو ولي. ما په دې خبرو پوهیږئ. ګرمي خو ډېره ده او مونږ ټول که خیال وکړئ اوف تف کوو چې ګرمي ده، او که د قیامت ګرمي مولی ده نو تاسو به دې ګرمۍ متعلق دا تصور وکئ چې مونږ په جنت کې. زمونږ یو استاد و، هغه به هغه زمانہ کې خدا پکی مکی نه و، نو که چا طالب به ورته پکې والو نو نه به پرېښو چې ما ته پکې مو وهي، او دا خولې به پرې روانې وي او درس به کولو. نو مونږ ورته جی تاسو خولې در نه بیږي؟ هغه بچیا زما شپه ورځ تصور چې د قیامت ګرمۍ دی، نو دا ګرمي ما ته اډو محسوس کیږي نه. نو دې وجه نه عرض داو چې ګرمي دا خو لږ په خبره ځان پوهوئ. سوال دا ده چې په مقربینو باندې الله امتحان کولو ولې؟ ځکه چې الله ته دا پته و چې دا مقرب چې دی دا به په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا په امتحان ولې کول؟ علما لیکي چې امتحان کې دو غرض ہے. یو غرض دائی چې ممتحن امتحان دې د پاره علی چې د مخ کې سړی حال ورته معلوم نه، نو په امتحان اغستو داغه حال معلوم کی او داغه مناسب نمبر بیا ولا ورکی. یو غرض پکې دای چې ممتحن ته دا پته ای چې دا سړی پاس دی، بیا هم د دنیا په مخ کې ته امتحان دې د پاروالی چې داغه د قابلیت تشهیر نورو خلقو ته وکي، خلقو ته وخی چې دا وګوره دام ستاسو غوندې انسان دی، دے په امتحان کې پاس شو او تاسو ناکام ولی شو. نو مقربینو باندې د امتحان غرض د الله پاک چو هغه داو چې دنیا ته به خودل چې دا وګوره پیغمبر دی او ما ورته وی چې زوی حلال کا، نو زما د مرزا او د رضا د پاره پزوی علالولم صرفاو نکڑا.
تاسو خیال راغی. نو د الله امتحانات په مقربینو دا نتیجه مد نظر بکیده چې دنیا ته پته ولګي چې دغه خدای د رضا او د مرضا د پاره پیغمبرانو په اس قربانه صرف نه دکړه. ګوره ذکریا علیہ السلام پس قوم راغه ویلی وجنو دی. نو ذکریا علیہ السلام منډه کړه چې منډه کړه نو یو ونی لورغه او د ونی نه پناه وغوښته. نو دا ونی دا تنه چې دا ورته سیری شو او دې دنه نه استو بیا یو ځای. نو دا قوم چې ورپسې نو دوی پاونه اره کې خو چې اره په کې خو نو ذکریا علیہ السلام ته په ونه کې دنه خدای پاک وي چې زما په موجودګۍ کې تا څنګه د ونه نه پناه وغوښته. پناه ورکون کې خو زېما نو زما موجودګۍ کې تا د ونه نه پناه وغوښته. کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسم. نو آرای پکې خو د ونه تنه جوړه بلا ذکریا علیہ السلام په منس کې په دوا ځای کې پکې په دغه ورځ باندې بنی اسرائیل او یا پیغمبران قتل کړي. عزیزانو کله کله دسی وش یوسف علیہ السلام زلیخی په جیل کې اچولې. چې په جیل کې اچولې او جیل کې یوسف علیہ السلام سره دا علم و چې د خوبونو تعبیر به ول ډېر خورتلو. نو د یو سړی خوب ولیدو چې زما په سر باندې روټای زاچوما او مارغان تختی. بل سړی خوب ولیدو چې زه د شرابو ګلاسونه تیاروم او بادشاہ ته پیش کوم. نو یوسف علیہ السلام نه دا تعبیر پختنه وکړه. یوسف علیہ السلام هغه د سر روټای چولو والا ته وی چې تب سبا پانسی کیږي. سبا له دا غاډ شو هغه پانسی شو. اب شرابو ګلاسونو پیش کولو والا ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې تب سبا رها شي آزاد بشي او د بادشاہ سره هم په دې ډیوټای کې ولګي. خو یو مهرباني وکړه چې څو وخت کې بادشاہ سره په ډیوټای کې ولګي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې په جیل کې یو یوسف نامه ده کاغه د جیل نه بری کړو نو خبري لږ زما شپارس ورته. الله پاک ویلی یوسف علیہ السلام ته چې ښا زلیخی په وو کوټو کې گیر کړي وي په وو کوټو کې او درته وی چې څنګه چل کې. نو پاغه وخت کې چې اسمان ته وکړه او زما امداد دی وغوښته نو د وو واړو کوټو کلفونه می مات کړه او دروازې می درته لری کړې او ته می اخلاص کړې. اوس په یو کوټه کې ګیرې نو دې قیدی ته دی ویل چې زما شپارس بادشاہ ته وکړه خدا نه بوزه. اوس نو سباله ورپسې آرډر یوسف علیہ السلام پسې راغی جیل ته چې ستا قید چې دی هغه 12 کاله شو. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې د مقربینو دومره غوندې ادا چې دا هغه الله نه برداشت کوي. دومره چې ستاره کې بغیر زمانه بل څوک راغو ولی لکه د بل څوک ولی راغو یم خو زه چې دار چاپړه کې به
मौलाना रूम वही कर, वही बखुदा किसी न अमरा, बखुदा किसी न अमरा, बशिगाफ जान बिरून कुन, के दरून खाने तू दिगरे चिकार दारद। बखुदा किसी न अमरा, बशिगाफ जान बिरून कुन, के दरून खाने तू दिगरे चिकार दारद। पखुदा कसम सीना में ओशलावा, जड़ में बार राउबासा, ब्या में जड़ सीरे का दनना दजड़ नुक्ता चेदा पागे के ओ गोरा। ए अल्लाह जमा जड़ खुस्ता कोर दे, नुस्ता कोर के द बलचा सकार दे चे और तदन नराश। ओ गोरा यो यो अकली मिसाल हुए हम तासो पे खपोश, तासो टोलो खजे खुकड़ी दी कर, हाँ चाचा चे खजा कड़ी लास उचत कई, लास उचत की तासो ना कड़ी और सुर रुमाल वाला तावा दन दे कड़े दीप के दसे उकड़े ची यवम करे दा यवा द्वाना खो खजिम कड़ी दी कना यो पके दसी के खुदा दे ख्वार ने कब दा यवा पदे मल के सातलम दा खुदा कहर शुक्र बाजी जी यवम दा यवम अंबर सराय में खसातल दी। यो सड़ी तमे वे हलका खजा दे यव दा कदवा दी वेले दे यव ना पोर के प्रोतिम तेला दवा क्या रहा था खजम करे दा नो खजा स्ता खजा दा स्ता खजा आस्ता खजा दा उत्तद आगे खावन कत्ता कोर तराले और दे खजे सरा दे प्रदे सड़े नास्तो नो बर्दाश्त बे की टोलो आई बर्दाश्त बे की औ कदा खजा दे कोर तरारा और तासरा प्रदे खजा नास्ता वा नुस्ता खजा बे बर्दाश्त की पट्टी की बदर नौ तख्ती का ना तासो ख्याल रहा स्ता खजा स्ता कोर तब की प्रदे सड़े नशे बर्दाश्त कोले नुस्ता जड़ दा खुदाई जोड़ करे दे द पारा दे च दा बजमा कोरी पदी के बजयम बुल सोक बपके नहीं नु चित्ता पदे जड़ के बुल सोक ना इस्तनो खुदाई बे बर्दाश्त की नु मौलाना रूई बखुदा के सीना अमरा बखुदा के सीना अमरा बशिगाफ जान बिरून कुन के दरून खाने तू दिगरे चिकार दारद। स्ताप कोर के ए अल्लाह द बलचा सकार दे चदन नराशी यो आशिक तचावे चदा स्ता द यार तस्वीर देवाए अगर दिल जमा दे यार तस्वीर फोटो दे वे चाओ अगर तो वही चे जद यार फोटो ना आला जद यार फोटो ना आला वेले वाली वेल दिल के आईने में है तस्वीर यार दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली फोटोन सको दिल के आईने में है तस्वीर यार खुदा कसम जद जड़ पशीशा के दियार तस्वीर गर्जो कलम चढ़ूशी जब जरा गर्दन झुकाई देख ली चिल्लक सर्किट के मसवे गोरम पड़े तासो ख्याल रहा
په خدای قسم چې دغه خدای چې ستا زړه د کور په کار دی، دغه خدای چې تا ته د دنه سوا په بل چا مینتوب نه دی په کار، په خدای قسم چې دغه خدای په دې دنیا کې دې بندگانو ته خپل ځان ښودلی منئ دا په دې دنیا کې دغه خدای دې بندگانو ته ځان ښودلی د امام ابو حنیفه بیان با اختر نه پس بیا شروع کی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کم سلزله خدای په خوب کې لیدل، یو کم سلزله. مولانا نصیر الدین غرغشتوی په ژوند خدای ته پیش شوی او ورته وی چې نصیر الدین دا په توحید کې رسالت تالی کړی دا، وی چې یا الله مالی کله وزا تا چې زما په توحید کې رساله لیکلې ده ما درته ارڅ معاف کړو. په دې دنیا کې دا اوس زمونږ د لیدو خبرې دي او زمونږ د اورېدو خبرې. نو زما عرض داو چې عاشق ورته وی چې دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. رکھ دی تصور ہوئی تو تصویر سے حاجت ہے اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. اس کو معاملہ برعکس تھا د بت پرسته او د فوټوګرافرای زمانہ دا ټول ملک بت پرستی، ټول ملک تباش غرق. کم ملک ته چې زمونږ پرایم منسٹر روانه دا غزه د ډسټریکټ کونسل چیرمنان په اخبار کې لو اشتهار ورکی نو خپل فوټو ور سره ورکی چې زه د باګړو دوس دائمه او دارا روانه د زبې استقبال خوشحالی کی چې زما خزي سره فوټو راشي. عزیزانو واوره او په کولاو غوګونو واوره، مرګ مونږ ټولو د پاره مقدر دی، مونږ بمړ کی. کم خدای چې د شپې په 12 بجې په ایران کې ټول ایران تبا کولیش په یو منټ کې 1.5 لک خلق د ملبو لاندې راوسته، 1.5 لک خلق، او په یو منټ کې 2 لک خلق زخمیان په هسپتالونو کې سم ترننه پورې د ملبې لاندې لاشونه روزي لګیا. هغه ایران چې دنیا ته به چیلنج کولو، امریکا غوندې به چیلنج کولو چې ما سره ډغره وایي، نن هغه ایران باندې داسې حالت راغو چې امریکای ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم، امداد درکم. هغه عراق چې ایران ور سره ډغره واله هغه عراق ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم. دیوال نور څمرا کوي خالی بلډوزر راولې گئی د مړو د لاسه تباشو چې دا مړی کندې وکنو دا مړی وروغورځو. ترننه پورې د ایران مړی لا خخ نه دي، پامبارونو په سرکونو پراته. نو کم خدای چې په یو منټ کې د ایران دا حال کولی شي، دا غ ایران سرحد تا سره لګېدلې ده په کوټه باندې، نو هغه خدای هغه رګونه دلتم راخکې شي او ستا پېښور او لاهور او کراچۍ او کوټم زیر و زبر کولی شي، کولی شي که نه شي. نن ستا د پاکستان عیاشي انتها ته ورسېده، تھرو آؤٹ ټول ملک د خدای نه باغی دی، ټول ملک. باغیتوب څه ته وایي؟ باغیتوب دې ته نه وایي چې سړی ټوپونه وایي، باغیتوب دې ته وایي چې ښځې بربنډې ګرځي،
ټوله ورځ لوڼه بربنډې ګرځي، فحش فلمونه شپه او ورځ ګوري، شراب څکي، زنا کوي، په غلا صرفه نه کوي، په رشوت صرفه نه کوي. انسانی درد دې پړه کې نه چې هسپتال ته ورشي د سپي عمره نظر درته نه کوي. دا د خدای نه ټول د بغاوت اسباب دي. نو ټول ملک د خدای نه باغی دی. که دفتر ولا ورشه ټول دفتر خدای نه باغی دی. تا ته په دې نظر نه ګوري چې دا محتاج راغلی دی، د ده د احتیاج لري کول پکار. په دې نظر تا ته نه ګوري. بابو صاحب لکه ورشي، بابو صاحب سلام علیکم، لاندې داسې ګوري، ته چل دی صاحب سر صاحب میټینګ کې دی، دال تبا کوي داسې کنه. دا بابوان افسر لچلا بو خدای دې داغي بلا نه ساته. اسپیټال لکه ورلې سره سترګه او دولت ته نو مریض بدی د سپي په شان پروت، د سپي په شان. کوم وینو کې چې اکسیډنټ شوی هغه وینې به په 3 ورځې پسم ګوري په پرتی باندې. نو زما عزیزانو وزیرانو لکه ورلې وزیرانو لا آموزگار ندی صاحب په میټینګ کې د زکدایات آباد بنگلې شروع کړی دي. آباد بنگلې شروع کړی دي چې دا چا ویلي دي؟ چا ویلي؟ ما ته پته ده په سترګو یې درته وښیم. چا ویلي څه ته وایي؟ نو زما عزیزانو عرض دا و چې انساني درد او همدردي دا مونږ نه ووته. نو ترو او ټول ملک د خدای نه باغی دی. چې باغی دی نو د ګړچ انتظار کوئ چې هر کله یو ګړچ خدای دله درکړو. اوس ما خو خپله نه دي کتلي، خو خلق راته وایي چې د ټي وي باندې د هغې فوټوان راځي، دا ښځې دا چل کوي. هاي 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 دغسې به ستاسو ښځې کوي. هاي 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 تماشې به د ځان. نو زمون خو نور وس نه رس. حکومت ته خدای نه باغی دی، خدای نه باغی پدې دی چې هر ملک چې آزاد شي خپل قانون باندې عمل کوي. هر ملک چې آزاد شي دغه خپل قانون. ته 200 کاله وشو چې آزادې ستا تر ننه پورې قانون د انګریز ساتلی دی. ته د خدای نه باغي که نه؟ بیا شریعت بل دی په سینټ پاس کړ، په اسمبلی ته به پیش کوي. په اسمبلی کې اور ولګه چې ټول وسوځي. پیش کول څه معنی؟ اسمبلی دی ووایي چې راوړئ بس پاس دی که نه. نو اوس به پیش کیږي او دا ستا د ملک د اسمبلی ممبران به پکې وجه راوباسي. نه جي د مخکې لاس نه دي پرې کول پکار، او دا ظلم دی. زناکار نه دي سنګسارول پکار جي، دا ظلم دی. زناکار ځکه نه دي سنګسارول، دا د سور بچي ټول زناکار دي که نه. دا خو کت راغی اول په دوی حاوي کی ټول زناکار او شرابیان او غلا او ډاکوان. ته ووایه په ایمان چې دی به یو ژوندی پاتې شي چې شرعي نظام په دې ملک کې راشي؟ یو. ته به وګورې دا بونډي لاسونه، هلکه دا نواب صاحب نه چا لاس غوڅ کړ؟ د نواب کور وران شو. دا لوی ظالم و غل بېایمانه. اخبار کې به راشي صاحب پولیس والا پلانې شی ونیو، هیروین یې ونیوه، دا یې ونیوه، دا یې ونیوه، څه یې ونیوه؟ په دې 10 کاله کې واورېده چېرته چې
دوله کمړی وشو چرته یو پانسی شو وامرید یو پانسی نه کیس ته بیلیبل دی او نان بیلیبل دی او مجسٹریٹ سره دی او جج سره دی او های کورٹ کې دی او سپریم کورٹ کې دی او اپیل دی او رحم درخواست دی او غړندۍ را غړتۍ چې غړپ حکومت په بدل شي ابل حکومت اعلان کی چې ټول پانسی والا میں معاف کړه معاف. نو عزیزانو دغه سی بمرګ مونږه د سپی په مرګ زمونږ مرګ به د سپی مرګ مونږ ته به د سړیتوب مرګم نه نصیب دغه سی به مرداري ځکه چې د ملک مونږ تصورات غلط دي ارادیم پلیتی دي ارادیم خرابی دي نو الله پاک را باندې په قسمه قسم رنگونو کې عذاب نازل کړي قسمه قسم قربانی واجب دا ورشي کنه واجب دواله میخه پسوده میخه 9000 لزره یول الزره الګه ګډان پسود جی شپږیسو یو پیشوګه غوندې به روان کړي پیشوګه پسود شپږیسو آیو تمه سلور زره وای نو بیا بل غوندې خدای څه پیجندلی چې دا ظلم کې خو یو سل اتیا سل روپے پکې وګټه چې په زر د اغسته ده وای قسم دې چې په زر مې اغسته یو ل سورا کا چې خلاص شه د قهر نه نو ټول اورځي ګرځي کړ اګډم روان کړي او د دم د دې سومبای نه بمبر روانې د خلو دا خدای پیجندلې قوم اډو په یو قربانای کتاب په دې سرو کې او لزر او غټلې کور دی وران شپ لزر خو کال نه تیریږي کنه نو هر سره په خپل عمل کې ظالم ظالم غل بے ایمان اگر زمون کوسه ته کپڑے والا را دا سمې چوکته ما سنرخ زال کدا وی جی ډیر ګران دا جیوه دغه دا امریکانای کپڑا شپږ سلوي روپے ګاس مړه ومینیو چې ومینیو خیر خوزولو را خوزولو می په خدای باور وکي چې اخر کې می کلمه چې په 13 کې ول روسي کپڑا د جی 50 روپے ګاز را ته پریوتی دا په 12 پیدا یو دبل د پاسه حرامیان دي کنه یو دبل د پاسه نو دا خدای په ځای پیجندلی دي کنه ما ته وی امریکانای د عثمان مللو جوړ امریکانای دا او روسي زنانه چیټ غوندیو او لسوله می راوستو چې په لس مې پیاله دي که پیاله دي پسودا دا جی دویشت ته خوزاش په ګورو پوته بیره تو وای چې داسې دروغجن او بې ایمانه قوم دغه حال بسې دغه انجام بسې پغي به آسماني عذاب نه نازلي نو دی وجنه په قربانو نه خلاصيږي ګډانم واغستاو کمه خو کې واغستا خبره د دیانت او د ایمان او خبره د انساني همدردۍ ده او د انساني درد ده نن د ملک نه انساني درد وته ده نو الله دې امان راکي او خدای دې رحم کوي او خدای دې ملک کې په صحیح مانو کې دین پیدا کی کینی دا به تباش دا به غرق شي که ایران غوندې سره دا عمل خدای کولی شي نو دا عمل خدای کروس غوندې سره دا عمل خدای کولی شي که چین غوندې سره دا عمل خدای کولی شي که امریکای غوندې کې زلزلې خدای راولي او زرګونه په تباہ کولی شي نو پاکستان باندې مراوستې شي نو خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي
په صحیح معنو کې دین خپل پیشه وګرځوي، انسانی درد پڑھ کے پیدا کړي، انسانی درد. نو عزیزانو عرض داو چې قربانای خبره خو کافی پاتې شوې. قربانی به کوي د خاریو خلق د اختر نه مانځنه رستو میخا غوی اوخ وغیرہ کې او قسم شریک دی شي، شپغم کې دی شي، سلورم کې دی شي، دوم کې دی شي، جو طاق پکې خبري نشتا، و نه کم او یو دوا درې سلور پنځه شپږ و دا ټول پکې کې دی شي. ګډوري کې دویم سړی شریک دی نشي، یو به چيله وغیرہ دې کې یو کس. د اختر مانځنه رستو به قرباني کوي، که د اختر مانځنه مخ کې چا وکړه نو قرباني نه کی. دویم ادا چې د قربانۍ سرمنی چي دي د پارا شرط دا دی چې مسکین ته به ورکړي. کدا سرمن دی قصاب لا د ګډوري د لالولو په وس کې ورکړه نو دا قرباني بدیم نه کی. سرمن به په وس کې نه غریب لبه ورکړي. عام طور امامان چې دي دا غریبان او دې کال کې د سرمنو تناستی یا سرسایو تناستی نور د امامانو څخه. زمونږ دا جمعات چې ده نو د امام زمونږ د امام 15000 روپے تنخواه ده د دې جمعات امام. خدا که 15 نیم سو کوي ته پوه شو. بل ورځ مې دلته چړې نه تاسو کوم الکا وظیفه څه پوزیشن ده ما ته وی بازي کورونو ته ورشمه پروټای ناستی او ما ته وی چې معاف کا نشتا ناستی خوري. تاسو خیال راغی نو عام امامان چې دي اغا ایس یو خدا سربه امامان دي کنا چا اوقاف وزیرانو سره لین دیني کاغیله چا سرمن ورکړه نو قربانی نکیږي. زما په خبرو پوهیږي غټ سرب مولالا کچا سرمن ورکړه نو کورې دا پلار مران دی او خوار معاملہ غریب معاملہ چې داغه اس ذریعہ آمدن نه کال 12 میاشتې نو اغله د کور نکړه نو بیا د قربانی نکی ورکه به مغله. په دې ورځو کې د سیاسي خلکوم د قربانۍ سرمنو له دامونه غړولي. خیال امراغه دلته یو سیاسي ډله د جماعت اسلامي ورته وي نو هغه وي د قربانۍ سرمنی مونږ لاره کوي. که تاسو له سره درکې د خدای بندګا تاسو له ولې درکې دا د دنیا خواران غریبان مسکینان یتیمان کونډه رنډه دا د غي حق دی کده سیاسي ډلو حق دی. نو دی وجنا قربانۍ سرمن با خوار غریب که امام خواری اغلب ورک. بل پدې مې پوي کوي چې چا میاش د سپش پلی دلې ده اسی ویم پښتنو لخوا زما غوګونه وخړ چې اختر کله د اسمان ته مقتلین دي چې د میاش. بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمرا دے چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویم دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي
आगा यौसल और 2 लसू इमाम से रहमतुल्लाह अलैह द 112 उस्तादानों ने सबक वेले चिपा आगा उस्तादानों के यो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दा आगा इमाम दे चिकम मुताल्लिक उस शिया लगिया दी और फ़िक़्ह जाफरिया चगी वही नो अजीजानो अर्ज दाऊ चे मुंगा द फ़िक़्ह हनफी चगी वहू और शिया ची दी आगा द फ़िक़्ह जाफरिया चगी वही नो फ़िक़्ह जाफरिया और फ़िक़्ह हनफी के इख्तिलाफ हुई नो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुदा फ़िक़्ह में इमाम जाफर सादिक नज़दा करे वा नो बिया वाली दे इमाम जाफर सादिक फ़िक़्ह जुदा दा और दे इमाम अबू हनीफा फ़िक़्ह जुदा दा खबर अदा न दा खबर दादा चे दा चरता साबित न दा चे इमाम जाफर सादिक पखपल लास बांधे द फ़िक़्ह द कम किताब तसनीफ कड़ी दा फ़िक़्ह जाफरिया चे दा यो निम सल काल रुस्तो द इमाम जाफर सादिक द वफात ना यो निम सल काल रुस्तो दा द शिया मुलियानो तदवीन करे नो द शिया मुला खो ब्या खपल ख्वाखदा चार से पकी लिखली दे आगे लिखली जका च मुलियानो पर आरा जमाना के दखपल मजाक मुताबिक लते ख्वाली दिखा कुरान के राजी वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह हलाकत दी द अगला सुनो द पारा चिदी लिखलू की और ब्या वही चे दा द खुदा कलाम दा द यहूदो द उलमाओ पे हक के खुदा पाक वेली दी चे अगीब पखपल लास लिखल उकड़ और कौम तबे यो शे पेश क चे दा द खुदा कलाम नो अल्लाह वे चे वाइलुन हलाकत और तबाही दीवी बाज़ी मुफस्सिरीन वही चे वाइल दा हगा कंदा दा प जहन्नम की चे आरा वरस जहन्नम हम अविया करते दे कंदिना अमान गवाड़ी लकट कुरान के राजी कम सूरत ते वाइलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन मुरसलात मा खुतास्तवे ख्वंदम निश्ता पदी सूरत के ओगोरे डक दे वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लाह वही पदगा और अज़बा द दरोगजनो द पारा वाइल कंदवी कम खलक च दरोग वही और द दरोग वादे कई द दगा खल्क द पारा बो वाइल कंदवी दरोग खबर त पता ही च दा कार जकोले नशम और दरोग
الله دې امان راکړي چې د پاکستان دا منبران به په کومه کنده کې پراته دا به د وایل نم ورپسې سخت وي ځکه چې هر منبر دې قوم ته مخامخ راغلی دی نو ورته ویلي دي چې رونو زبداو کم دې کې دوه نقصان دي یو نقصان پکې دا دی چې زبداو کم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده زبداو کم تسوکی تسشی تبسوکی نو یو دا چې دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده دویمه دا چې دته پته ده چې زه هیڅ نشم کولی او دا بدبخت قوم په دې باندې دوکه کوي نو ویل یومئذ للمکذبین الله وی دغه دروغجنو د پاره با ویل کندی په جهنم کې چې د چانه ار ورځ جهنم هم او یا کرته امان غواړي نو عزیزانو عرض میں داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې د لاس د فقه تصنیف شتنا 150 کال رستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعوایی چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاساړو سملک پاتې نه ده سملک پاتې نشو کینی دوی تویل پکار دی چې الکه د ملک قانون خو بداغه چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف ده تاسو په ورو کې مال گئے نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي خو سړی نشتا ملک نشتا زور نشتا قوت نشتا کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې داخله کوسیږي ال تکلت نشي کو خدا ملک نه ده نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ 112 استادان دویمه خبر دادا چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګولش عزیزانو دے اسیو د قیاس درته و ما نور فقہی جزئیات خو ز تاسو په پویول نشم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کس ناستو او مار راغه مار په دې یو کس داسې مار وروختو د ځان نه لړکو په دې دویم ورو غورځېدو د دویم ځان نه چې لړکو په دې دریم ورو غورځېدو د دریم چې ځان نه لړکو په دې سلورم ورو غورځېدو دا سلورم یې وچی چلو مړ شو دا یو مقدمه راغلا ابن ابي ليلى تا نو ابن ابي ليلى توس دا فیصله کول دی چې دا مړی چې مارو چې چلو د دې مار چې چون کی دیت بسوک ورکی په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکی ځکه چې دا هو قتل خطا ده او قتل خطا کی دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت په دې درو کې څوک ورکی ابن ابي ليلى فیصله ورکړه
چې دا ډومبنه سړی چې په چا مار ورختلو او د پاغه ور غورځیدو نو دا معاملې د دنه شروع وا نو تاوان به دا ډومبنه سړی ور کوي. نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو خلکو من لړم بي سړی نه تاوان واغستو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسې یو کیس شوه او ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه. امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې دا فیصله 14 سنه غلطه کړې. خبره دا څه نه ده. اوس دا قیاس دی. اوس قیاس د علماء یو د داسې علماء لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چراغ او په دیړمبي سړی وروخاتو او د ځان نه لړکو په دې دویم وروخاتو نو دا دویم یو چې چلو که بچ شو. تاسو وای بچ. امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو نو دا ډومبنه سړی اخلاص شو. د چې په چا ور غرزولې وا بچ شو چې بچ شو نو د اخلاص شو. د دویم چې ورو غرزولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو که اوچی چلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو. ٹھیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بلو نه چی چلی شو نو دا دو خلاص شو. خبره په دا او په د کې ده. دې سړی چې په دې ورو غرزولو دا اوچی چلو اوس مجرم دا دریم دی. مجرم دریمم اله دی چې اوس بدا کته شي چې د دریم چې په دې سلورم سړی مار ورو غرزولو نو دا سلورم په ټکی وخوړو او کس سات پسې وخوړو. نو امام صاحب وی چې کدی دریم سړی چې په سلورم مار ور غرزولې دی کپا ټکی خوړلې خو تاوان په دې دریم دی او کس سات پسې خوړلې نو دا دریم هم خلاص ته د دې سلورم خپل سستی و دبم ځان نټېله کړي. ما په دې خبره پوه دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله. ابن ابي ليلى ته چې خبره ورله چې امام صاحب خدا سي وي ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطی کړې ده. د بادشاہ راوغختو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاچو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار ده لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاہ قاضي توپ ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي. یو حدیث را پورن خطه ده ام نه پریدي چې ز قاضي شم. نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا حلال کړي شي بغیر د چړې نه. نو ز قضا ستا زکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث میں ستا قضا ته نه پرید. کم سړی چې د قوم مشر شي ابه تیغ حلال کړي شي څه شي به تیغ حلال کړي شي. په پاکستان کې د قوم مشران وګورئ به تیغ حلال سچ کورونه دا غفلار او د نیکونو مران دی ورپسې. تاسو وګورئ کوم چې د قوم مشران دی خپل کور جوړای که د قوم کورونه جوړای. په دې اختر کې مولید د اختر نه یو ورځ دوه ورځې مخکې سره باټینګن په 15 روپۍ کیلو لکه په دې ستندر پریوت
ویجی دا په اختر کې به غوښو کې خلک اچي. نو په دې قوم باندې سخو خدای یو شعر غلو چې قربانی به کوي ساروی بالا لوي. نو ساروی کا پمه خلاص کدي نو یو لزرا کا پغوال لاس کدي نو 9000 او په ګډورګي باندې لاس کدي نو 3.5 زرا. یو ګډوري والا مې راوغخت مالک په سوده ویلې 3 زرا مال په سر در تډکه एकदम او 200 روپے ګټه درکو چې په سود اغسته رښتیا وایا او 200 روپے ګټه وانه وای ویل دا کار ما په عمر کې نه دی. نو خیال مو دې ګډورو والا ته دا الله په عظیم قهر گرفتار ټول ورس په دې سرک او په دغه ګرمای غز غز جبه بیراوتی وي او په دې سرکونو دا لس پنځل لس ورځې بیړی تباش دام عذاب چې الله په دوی نازل کړي. نو هغه ګډوري امزان سره د خدای په قهر اخته کړي دمر دمر جبه بیراوتی وي او راخکل د سړی د زوی حکومت چی تعذیب د حیوان دام په اسلام کې حرام دي. حیوان سره زیاته کول دام ناروا دي. څوک چې زیاته کوي نو اسلامی نقطه نظر سره باغه ته سزا ورکړل کیږي چې تا د حیوان سره زیاته ولیو. نو ګډوري په 3.5 زرا او په 3 زرا او پلانې نو ګټ قربانی مو کوي بل طرف ته پیسېبا سره باټینګن په 25 روپۍ کیلو شو چې قربانی خو به وکي چې وای خو نه خوري سم کړ. نو یو رنگ نه دی چې الله پکې تاسو رانی ولي یو رنگ نه دی. بیگا چې دا غړزار شو د طوفان مال خبره جوړه شو خو بیا خیر شو. تماشی بکوي د ځان ان شاء الله العزیز. خپل رام توبونو نه خدا قوم منی کیږي نه. دا حرام ابن حرام دا د پلیت نطفه پیدا رزیل قوم سبئی ادرے گئی د میوزک سنټرو د دکانونو سره او بیا د دې رزیل قوم دا وی سیارونه وګورئ چې ورترا چلیږي چې ټوله شپه د جمعې په شپه کتلی وي. دا د سټمارو زامنو را پوګه کړی وي او ټوله شپه خزو نرو وی سیار کتلی. تماشې به تماشاو کوي یو جمعې په سار یو دکان سره ودرېږئ او ګورئ چې دا د شاخه تاخه زامن پوګه کړی کپڑا ته توکړي پټه را روان کړی او وردن نه باسي. نو ستا په ملک د جمعې هغه تبرک جمعې چوټي خدای دې کور روان کی داغه چا چې دا د جمعې چوټي کړي خدای دې بیړی غر کړي. دې رزیلو ته د جمعې چوټي پکار ده. دا خود پیرنګي پر کټی دي دوی له مغه دي اتوار چوټي پکار ده کنه دا کوم اصل د دې قابل دي چې دې ته د جمعې چوټي کوي. جمعې چوټي خو هغه قوم له پکار ده چې شپم په عبادت کې تیرا کی او د ورځې مې عبادت کوي چرته د سړی توپ په ځای کې ناس پاس دي. دې کوم اصل ته د جمعې چوټي پکار. نو کزما سا آواز کے زور اور لاس کے زور راغے پا پاکستان کے بمانا دا جمعی چھوٹی سوکون کی زکا چی ما دا قوم پی جندلے کدا دا سڑی زامن وے دا دوی با دو خز مشرانے وے یوام نا دا دو دی مبارکم شاہ
دا د سړي ځامن لوري لاسکه د مور نه دی خدای ما خبره وا ای په شرمونو پټ بل ورځ چا خبره کوله عمره ته تلو ما یو دکاندار راته وی چې انت منين مال چې نه پوهېږم بل یو سړی ور سره ولاړ و هغه وی چې وی چې د کوم ځای وی ما ورته چې پاکستان وی راته وی چې روح حرام ابن حرام روح زرک شارانی مال چې ما څه چل کړی سمې دا نه پټ کړه لکه ته ورته پوښتنه وکړه وی زیرک شي تاسو کې سړی نه و چې خزم مشره کړی دې پوس پرې کړي قوم مونږ خلا مليان پکې پاکستان کې کینی امام صاحب داسې او پلانې داسې پارام کې نه امام صاحب داسې نو دا موجوده حالات څنګه دي پټه پوراند شي دا موجوده حالات څنګه دي موجوده د وخت مقتضیات څه دي امام صاحب خو سر له سوکاله او شو مخ کې تیر شوی خبره داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ته وی چې ما د پیغمبر یو حدیث نه پریدي چې زه د قوم مشر شم پیغمبر ویلی دی څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین هغه به تیغ حلال کړي به تیغ نو ځان به تیغ نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم وای غستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض می داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابی چاته وای چې پیغمبر لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابی لیدلې علماء لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلي 72 صحابه علماء لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې کا په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو اغم د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلی لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بہتر په زمانوں کې زما زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خ زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بہتر په زمانوں کې زما زمانہ ده چې هغه د صحابه دور ده ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زما زمانه ته نږدې ده نو د زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې ده چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا دا ټول د نبی